امریکا او حکومت د ملکی تلفاتو په اړه وروستی راپور رد کړ. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان د امریکا د براون پوهنتون هغه راپور رد کړی چې ښیي د ټرمپ د واکمنۍ په 3 کلونو کې په افغانستان کې امریکا ته منسوب ملکی تلفات 310 سلنه لوړ شوي. براون پوهنتون په یوه تحقیقي راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د امریکا ولسمشر خپلو ځواکونو ته د بمباریو عام و تام اختیار ورکړ ترڅو په قطر کې په مذاکراتو کې برلاسي ترلاسه کړي او دا کار د دې لامل شو چې د ملکی تلفاتو کچه په بېساري ډول لوړه شي. د یاد راپور په اساس یوازې په 2019 کال کې په افغانستان کې امریکایي بمباریو 900 عام وګړي ووژل. د براون پوهنتون په راپور کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ حکومت هم تورن شوی چې د ړندو بمباریو له امله یې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې. د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې حکومت 80 ولسي وګړي وژلي او 103 یې ټپیان کړي او په 3 ربعه کې یې بیا 80 تنه قتل او 90 تنه ټپیان کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنې لیګټ رسنیو ته ویلي چې د براون پوهنتون له لوري خپور شوی راپور یو اړخیز دی، د غلطو معلوماتو په بنسټ جوړ شوی او هغه تلفات نه دي پکې راخیستل شوي چې د طالبانو او داعش له لوري د چاودنو بریدونو او یا هم نورو له امله رامنځته شوي. ورته مهال د حکومت د دفاع وزارت ویان فواد امان هم یاد راپور ردوي او ادعا لري چې حکومت د ملکیانو ژوند ته پاملرنه کوي، خو طالبان له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.